زړه زیات خوشاله شوم یو خو تاسو راته ووایي چې زه د وزیرستان یم زړه ته مې نور هم نږدې شوې چې دونه په سختو حالاتو کې چې کوم تاسو دلته سبق وایي او سخت تېروي خدای پاک دې په تاسو باندې هم رحم وکړي په موږ خدای پاک رحم وکړي وي د دنیا قامونه ستوري د اسمان شو موږ لا هغسې د ځمکې قابل نه یو نو زما خوږه بچي د دنیا قامونو چې ترقي کړې ده نو هغه د خپل نظام تعلیم په بنیاد باندې کړې ده تاسو نن وګورئ د دنیا په مسلمانانو ملکونو کې د ټولو نه غټ بزنس با د يهوديانو وي د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو د پاره خو بزان له پیغمبر نه راځي ډاکټر صاحب تاسو د وخت راکولو ډیره مننه ډاکټر صاحب زما سوال دغه دی چې د دنیا کارونه چې وګورو هغه ورځ په ورځ ترقي کوي او زموږ کام ورځ په ورځ ښکته را درومي چې دا ولې ډیره مننه بچي زړه زیات خوشاله شوم یو خو تاسو راته ووایي چې زه د وزیرستان یم زړه ته مې نور هم نږدې شوې چې دونه په سختو حالاتو کې چې کوم تاسو دلته سبق وایي او سخت تېروي خدای پاک دې په تاسو باندې هم رحم وکړي په موږ خدای پاک رحم وکړي زما خوږه بچي صاحب شاه صابر صاحب وي د دنیا قامونه ستوري د اسمان شو موږ لا هغسې د ځمکې قابل نه یو زما خوږه بچي د دنیا قامونو چې ترقي کړې ده نو هغه د خپل نظام تعلیم په بنیاد باندې کړې ده که د چا نظام تعلیم مضبوط وي نو هغه قام به مخ پړوان دي ځي او ترقي به کوي اوس نظام تعلیم کې دوه غټ خصوصیات ضرور پکار دي لومبه خدا خصوصیت پکار دي په نظام تعلیم کې چې دا نظام تعلیم زمونږ شاګردانو زمونږ بچو ته یو غټ مقصد ورکي چې دوی دا تعلیم د پیسو ګټلو ذریعہ نه ګرځي بل چې دی دا تعلیم د خدمت ذریعہ وګرځي چې دی دا تعلیم د خپل ځان نه ماسوا د نور خلکو د ترقۍ ذریعہ وګرځي چې دی دا تعلیم د یو بل سره د فخر ذریعہ نه ګرځي بلکې چې دی دا تعلیم د عاجزۍ ذریعہ وګرځي چې دی په کې عاجزي راشي چې دی کې انکساری راشي نو البدا قام مخ پړوان دي باندې زی نو کلم چې د نظام تعلیم انسان لغټ مقصد ورکی هغه کې عجزی راولي هغه کې د خدمت جذبه راولي نو لازمی خبره دی به د خپل قام سوچ کوي او د خپل قام د ترقۍ فکر وکړي او قام به مخ پړوان دي باندې زی دویم نظام تعلیم کې دا خبره پکار ده چې دا یو انسان له شعور ورکی فکر ورکی او ذهنی غلامین روکاگی او ذهنی طور باندې آزاد کی نو البدا نظام تعلیم تکل نظام تعلیم وی او دی با قام روچتی کم نظام تعلیم چې صرف د نوکرې مندلو ذریعہ جوړیږي نو نوکر سړی خو غټ سوچ نشي کولې نوکر سړی خو غلام وي هغه خو آزاد ژوند تیرول نشي او آزاد ژوند سوچ هم نشي کولې نو هغه به ترقی څنګه وکړي اوس راځو تاسو وګورئ اسرائیل یو دونه وړوکی ملک دی یو وړوکی قوم دی تقریبا په سن 1918 کې هیبرو یونیورسيټي جوړ کړه او د هغه هیبرو یونیورسيټي ویژن او مقصد دا و چې مونږ به خپل یو آزاد ریاست او ملک جوړو تاسو وګورئ هغه خپل آزاد ریاست او ملک جوړ کو جوړ نه کو هغه خپل بچو ته دا دوه خبرې کوي چې بچي خډیر تعلیم حاصل کې او په تعلیم کې هم مهارت حاصل کې او د اغې نه رستو خډیر غټ غټ بزنسونه او کاروبارونه جوړ کې تاسو نن وګورئ د دنیا په مسلمانانو ملکونو کې د ټولو نه غټ بزنس با د يهوديانو وي او په خپل غیر مسلم ملکو کې خو به وی بزنس موږ صرف دا کولی چې صرف احتجاج کو چې موږ د دې پروډکټس ناخلو موږ د دې سامان ناخلو زما ته ډیر افسوس په دې باندې کېږي چې داسې خلک راوچت شي چې موږ د دې په مقابله کې به دغه پروډکټس جوړو دغه سامان به جوړو چې موږ خپل معیشت مضبوط کو تاسو نن زموږ وطن ته وګورئ زموږ وطن نن معاشي تور باندې کمزوري ولې دی بنیادی وجم دغه ده چې زموږ د تعلیمي حلقو کې دغه سوچ چې نوکری ملو شي پروتوکول ملو شي او واوي او د خلکو ماشاءالله خبري وی ډیر غټ نوکر دی او ډیر غټ پروتوکول دی وسره او ماشاءالله ډیر غټه عہده ده وسره دغه سیز زما تعلیم یافته قوم غرق کله چې دا زموږ د تعلیمي خلکو نه اوزي ان شاء الله العظیم دا قوم به خدای پاک مخ په روان دی بوزي ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو دا جواب راکولو خوشاله اوسئ ودانه باد اوسئ بریالي اوسئ بچي السلام علیکم د سواد پوهنتون د سټوډنټانو لپاره یو زیری دی او هغه دا دی کوچره پرس که تاسو ما سره په ټاک شوز کې حصہ اغوستل غواړئ نو هم نن خپل رجسټریشن فارم فل کې او په واتس اپ باندې هم رابطه وکړئ د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ
ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي